بېتا د غم شپې دي په ما تېرېږي، بېتا د غم شپې دي په ما تېرېږي او بې ما خوشحاله وخت په تا تېرېږي. وایم چې هلته کې ګلان وشیندم، وایم چې هلته کې ګلان وشیندم په کومه لاره چې اشنا تېرېږي او زما په زړه کې کړې لارې جوړې، زما په زړه کې کړې لارې جوړې. هغه بې فکره په خندا تېرېږي. د وصال وخت خو دومره اوږد نه وي، د وصال وخت خو دومره اوږد نه وي، تعبیره زر کوه سبا تېرېږي. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ایاز جان زرار یم در سره د دروند ماښام په خپرونه کې. تمه لرم چې ټول به رک روغ او خوشحاله مینوالو په ني بنډار کې را سره ډېر تکړه لیکوال، ډېر خوږ ژبی لیکوال چې د پښتو په ادب باندې یو ژور نظر لري، تعبیر پردی صاحب را سره په ني خپرونه کې میلمه شوی دی. یقینا چې مینوالو به یې ډېره زیاته غوښتنه کوله او نن هغه موقع راغلې ده چې دوی زموږ لاس ته راغلي دي. نو تعبیر صاحب د هر څه نه وړاندې درته خپرونه دروند ماښام کې هرکلی او ستړي مه شوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د درون پروګرام درنو ملګرو ستاسو د راتګ یو جهان مننه. هر کله راشئ او په خیر راغلی. ډېره مننه تعبیر صاحب. خپله لنډه شن پېژنګلو را سره وکړه. زرار صاحب زما خپل ذاتي نوم خنجان دی، لقب مې تعبیر دی، قدم تور تړي اوسېدونکی یم. او شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ شاعري خو ما سې وړوکوالي دور نه کوله، خو ستنه مې دور کې زه اسلام میدان ته راوتی یم. الله مو خوشحاله لره. او دا هم راته ووایه چې کتاب په باره کې مو څه سوچ کړی دی او که نه، او څومره لیکل مو تر دې دمه کړي دي؟ ځاني خو ما کتاب نه دی کړی، خو شاعري به هر حال ما ډېره کړې ده او کوشش کوم چې زه نوره شاعري وکړم. انشاءالله چې خپل وس سره زما کتاب راځي. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر تر زره زموږ لاسونو ته راشي. اوس را سره څه خواږه خواږه لیکل هم شریکه تعبیر صاحب ویل چې تاسو ډېر ښه لیکل کوئ، نو ډېره زیاته مننه وي. ویل نه زرار صاحب د زړه نه. زرار صاحب د غزل مطلع ارشاد: نور کامونه سبقونو کې راستر شول، نور کامونه سبقونو کې راستر شول، پښتانه مې په جنگونو کې راستر شول. نور کامونه سبقونو کې راستر شول، پښتانه مې په جنگونو کې راستر شول. زرار صاحب شعر دی: د خان سپي ته نه رسیږي ما کتلی، د خان سپي ته نه رسیږي ما کتلی، ګیدړان په خوشو غرونو کې راستر شول. مننه. او غریبۍ په مخه کړي کباړ ګوري، غریبۍ په مخه کړي کباړ ګوري، غریبان په ډیرانونو کې راستر شول. عزتمن شي. غریبۍ په مخه کړي کباړ ګوري، غریبۍ په مخه کړي کباړ ګوري، غریبان په ډیرانونو کې راستر شول. او دا بچی دي د غټانو رنګ ګوره، دا بچی دي د غټانو رنګ ګوره، څنګه ښکلي محلونو کې راستر شول. او د غزل مقطع: دا یو تن یې تعبیره په دا خاوره، دا یو تن یې تعبیره په دا خاوره، ډېر د ستا په شان غمونو کې راستر شول. ډېر الله تعبیر صاحب ډېر ښکلی کلام، یو کلام را سره بل هم شریکه، نو ډېر زیات به خوشحاله شو. زرار صاحب د غزل مطلع: څومره غټ غمونه را په غاړه دي، څومره غټ غمونه را په غاړه دي، سم د خیبر غرونه را په غاړه دي. او وړاندې شعر دی: ای ناصحه پرېمږده چې ځم په لار، ای ناصحه پرېمږده چې ځم په لار، ګوره منزلونه را په غاړه دي. او شعر دی چې دا خو کلیوالو لیونی کړمه، دا خو کلیوالو لیونی کړمه، ځکه زنځیرونه را په غاړه دي. مننه. دا خو کلیوالو لیونی کړمه، ځکه زنځیرونه را په غاړه دي. او خدایا دا به څه شي، دا به څه کوم، خدایا دا به څه شي، دا به څه کوم، څه بالا کارونه را په غاړه دي. غزل مقطع: وګوره تعبیره ستا په مینه کې، وګوره تعبیره ستا په مینه کې، څومره پیغورونه را په غاړه دي. وګوره تعبیره ستا په مینه کې، وګوره تعبیره ستا په مینه کې، څومره پیغورونه را په غاړه دي. ډېر ښکلي کلامونه تعبیر صاحب. اخري کې را سره یو کلام بل هم شریک، نو ډېره زیاته مننه وي. زرار صاحب ولې نه په سر سترګو. د غزل مطلع ده: د یارانو په محفل کې زما زړه خفه خفه وي، د یارانو په محفل کې زما زړه خفه خفه وي، زه حیران یم چې دا ولې دا په څه خفه خفه وي. و زرار صاحب شعر دی: عجیبه وختونه راغلل حق حیران یم لویه خدایا، عجیبه وختونه راغلل حق حیران یم لویه خدایا، ودرېدلی هم ولاوي په مانځه خفه خفه وي.
او شعر دی زرار صاحب چې اختر یې په کور نه وي مسافر وي څوک ملګرو چې اختر یې په کور نه وي چې اختر یې په کور نه وي مسافر وي څوک ملګرو خلک ځکه ورپسې ټول د کاله خفه خفه وي ډېر الله ډېره مننه او زړه چاودون سره مخ شوي سکون نه ویني په سترګو زړه چاودون سره مخ شوي سکون نه ویني په سترګو چې تر څو به دا د غرونو پښتانه خفه خفه وي ډېره مننه او یو انسان په دنیا نه دی چاپېرچل مې نظر وکړو یو انسان په دنیا نه دی یو انسان په دنیا نه دی چاپېرچل مې نظر وکړو ناس په غټه باد ځنګل کې هم مارغه خفه خفه وي او شعر دی هغه زرار صاحب ښکار کولی پکې نشي خمس کې ناس وي چېرته غلي ښکار کولی پکې نشي خمس کې ناس وي چېرته غلي دا د غرونو ځناور په برانه خفه خفه وي او د غزل مقطع چې تقوا یې کړې نه وي په دنیا کې هېڅ تعبیره چې تقوا یې کړې نه وي په دنیا کې هېڅ تعبیره هغه مړي په لاحت کې ګوره ښه خفه خفه وي سلام ډېر ښکلي کلامونه تعبیر صاحب ستاسو یو ځل بیا هم نړۍ مننه چې موږ له مو خپل قیمتي وخت راکړو ستاسو زه راتګ هم یو جهان مننه او زه دغه څومره ملګري ناست دي زه دغو ټولو شکریا ادا کوم او دا وخت زموږ د پروګرام چې څوک ګوري او زه د هغو هم شکریا ادا کوم او زرار صاحب نور به زه څه ووایم په دې کې الله مو خوشحاله لره تعبیر صاحب ډېره زیاته مننه مینوالو په نیغ خپرونه کې را سره تاسو د جمرود د سیمې خانه جان تعبیر صاحب واورېدو یقینا چې د هغوی کلمونه هم تاسو واورېدل خوند به یې درې کړي وي مزه به یې در کړي وي او د خپلو ګرانو ملګرو سهیل اکا شریزوان کامل ارماني شاهد کمران امانت شاه زهیب خان د نورآباد او د خلیل هم ډېره زیاته مننه چې زموږ سره په ننني محفل کې کېناستل زموږ یو څو نور مینوال دي چې په مختلفو علاقو کې د زموږ خپرونې خوښې موږ ته پیغامونه رالیږي جمشید افریدی دی ساجد افریدی مالیار افریدی صاحب ګل باجوړ کې اجمل تبسم دی په مومندو کې سالار مومند دی واحد تنها دی او فاروق تنها د دوی هم نړۍ مننه د جواد قربان هم ډېره زیاته مننه چې زموږ د خپرونه ریکارډ کړه الله دې تاسو په هر ډګر باندې خوشحاله لري که ژوند په یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې راځي روغ زرار افریدي له سره د ټولو ملګرو اجازات ورکړئ د لوی الله په امان